قدرمنو ملګرو سلامونه. د مالي محاسبې په ننني لومړي لیکچر کې په دوه موضوعاتو بحث کوو. لومړی د محاسبې په پیژندنه غږیږو، ورپسې د محاسبې په تاریخچه باندې. زه عبدالحمید ظفر یم. قدرمنو ملګرو، لومړی راځو د محاسبې په پیژندنه غږیږو. هر ډول سوداګریز او خدماتي کاروبارونه د خپلو راکړو ورکړو د ترسره کېدو په پار مالي سرچینو ته اړتیا لري، او د کاروبار هغه راکړې ورکړې چې پولي ارزښت ولري محاسبې ته هم اړتیا لري. دا ځکه چې د محاسبې پر بنسټ کولی شو چې د یو کاروبار د مالي معلوماتو په هکله پوره او دقیق معلومات ترلاسه کړو. نو ځکه محاسبې ته د کاروبار ژبه هم وایي. دا چې د هرې ژبې اساسي دنده له نورو سره د معلوماتو شریکول دي. په کاروباري معاملاتو کې دغه دنده محاسبه ترسره کوي. دا په دې معنی چې هر کاروبار غواړي خپل مالي معلومات تنظیم کړي ترڅو په دې وپوهیږي چې کاروبار په یوه ټاکلې مالي دوره کې خپل څومره تولیدات پلورلي، په پلورل شوو تولیداتو یې څومره لګښت راغلی، آیا په دغه ټاکلې دوره کې کاروبار ګټه کړې که تاوان یې کړی، د کاروبار مالي حالات د پخوا په پرتله ښه شوی او که نه، کاروبار د خپلو عملیاتي فعالیتونو په مقابل کې څومره پیسې ترلاسه کړي، او اوس مهال کاروبار په نغده ډول څومره پیسې په بانک کې لري. دغه ټول معلومات دي کوم چې محاسبه یې د کاروبار داخلي علاقمندانو او خارجي علاقمندانو ته برابروي. په دوم قدم کې راځو د محاسبې په تاریخچه غږیږو. د محاسبې د تاریخچې په هکله باید 4 مهمې خبرې همیش په یاد ولرو. لومړی دا چې محاسبه یوه ډېره پخوانۍ تاریخچه لري. هغه دا چې ځینو تاریخ پوهانو د محاسبې ځینې نښې نښانې په پخواني لرغوني مصر او بین النهرین کې پیدا کړي، چې دا په خپله د محاسبې په لرغونتوب دلالت کوي. د مصر په لرغوني مدنیت کې ښکارچیان، کروندګر، مالداران، باغوانان موجود ول، چې د دغو ټولو ترخوا محاسبین هم موجود ول. تر ټولو ښکاره بیلګه یې مالیات دي. حکومتونه مجبور ول د خپلو لګښتونو او انکشافي کارونو په خاطر د خپلو خلکو مالیه راټوله کړي، او خلک مکلف وو چې خپلو حکومتونو ته مالیه ورکړي. د دغو مالیاتو د دقیق سنجش او معلومولو لپاره د محاسبې مسلک ته اړتیا وه. نو ځکه ویلی شو چې په هغه وخت کې محاسبین هم موجود ول. د محاسبې د لرغونتوب په هکله دوم ښکاره دلیل دا هم کېدای شي چې محاسبه د پیسو له رامنځته کېدو وړاندې هم موجوده وه. دا ځکه چې د پیسو تر رامنځته کېدو وړاندې د اجناسو د تبادلې لپاره د بارتر سیستم موجود و. بارتر وایي جنس په جنس تبادلې ته. دا په دې معنی چې هر چا به د خپل ضرورت وړ اجناس د بل جنس د تبادلې په مقابل کې ترلاسه کول. یعنی پرته له پیسو بیا هم محاسب ته اړتیا وه. د څو دقیقو لپاره داسې فکر وکړئ چې تاسې په همغه زمانه کې ژوند کوئ. په لسګونو جریبه ځمکه لرئ. په دغه ځمکه کې مو غنم کرلی دي. د غنمو د حاصلاتو د راټولولو په وخت کې ستاسو یو ملګری راځي، غواړئ د پسه په مقابل کې له تاسو غنم واخلي. هغه پوښتنې چې ستاسو په ذهن کې به راولاړېږي او تاسې به ورته ځواب نه لرئ، هغه به دا وي. لومړۍ پوښتنه هغه دا ده چې تاسو به له خپلو پټیو څخه د غنمو څومره حاصلات راټول کړی شئ. د راټول شوو حاصلاتو لپاره څنګه ارزښت ټاکئ. درېیمه پوښتنه هغه دا ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې د پسه لپاره ارزښت وټاکئ چې د څومره مقدار غنمو سره ارزښت برابر دی. او بالاخره تاسو څنګه کولی شئ چې دغه ستونزمنې مالي راکړې ورکړې ته اسناد برابر کړئ. د دغو ټولو پوښتنو ځوابونه یوازې له محاسب سره دي. تاسو کولی شئ چې بیرون ته لاړ شئ او یو محاسب وګمارئ ترڅو دغه پوښتنې درته ځواب کړي. محاسبې د تاریخچې په هکله درېیمه مهمه خبره هغه دا ده چې د 14مې او 14مې پیړۍ ترمنځ په ایټالیا کې د محاسبې په هکله 2 مهم پرمختګونه رامنځته شول. لومړی دا چې په کاروبارونو کې د مالي راکړو ورکړو د ثبت په خاطر د رومي اعدادو پر ځای باندې عربي اعداد وکارول شول. دا ځکه چې د رومي اعدادو محاسبه او لیکل ډېر ستونزمن و، مګر په مقابل کې بیا عربي اعداد هم په اسانۍ سره محاسبه کېدل او هم په اسانۍ سره لیکل کېدل. دویم ستر پرمختګ هغه دا و چې د لوکا پاسیولي
یا ځینې خلک یې لوکا پاچولي بولي او ځینې نور یې لوکا پاچالي بولي. د دغه عالم لخوا د ثبت اړخیزه سیستم رامنځته شو. یعنی په دغه سیستم کې د یو مالی راکړې ورکړې دواړه خواوې ډیبټ او کریډټ په ثبت رسېدل. نوموړي په خپل کتاب کې پرته د ثبت له دوه اړخیزه سیستم څخه ځینې اصطلاحات هم معرفي کړل لکه ژورنال، لیژر، ډیبټ، کریډټ او داسې نور. لوکا پاسیولي د کتابدارۍ د سیستم مخترع نه و، بلکې نوموړي دغه سیستم معیاري کړ. هماغه و چې په کاروبارونو کې ترې عملاً استفاده وشوه. د محاسبې د تاریخچې په هکله څلورمه مهمه خبره هغه دا ده چې په 18مه پیړۍ کې په اروپا کې له صنعتي انقلاب وروسته نړیوالې سوداګرۍ پراختیا وموندله. هماغه و چې د محاسبې په اصولو کې هم ځینې پرمختګونه رامنځته شول چې په لړ کې په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې د مالی محاسبې د اصولو بورډ رامنځته او د کاروبار د مالی راپورونو د ترتیب لپاره د محاسبې عمومي قبول شوي اصول یا Generally Accepted Accounting Principle وټاکل. له بل پلوه بیا په انګلستان کې په 1983 میلادي کال کې د محاسبې د نړیوالو معیارونو کمیټه رامنځته شوله چې تر 2001 میلادي کال پورې د کاروبار د مالی راپورونو د ترتیب لپاره د محاسبې 40 نړیوال معیارونه یا International Accounting Standards معرفي کړل. وروسته په 2001 میلادي کال کې د محاسبې د نړیوالو معیارونو بورډ رامنځته شو چې تر اوسه پورې د مالی راپور ورکونې 11 نړیوال معیارونه یا IFRS رامنځته کړي. باید ووایو چې د محاسبې دواړه اصول ګیپ او IFRS په ټوله کې سره یو شان دي، مګر بیا په ډیرو کمو او کوچنیو موضوعاتو کې سره اختلاف لري. دا و زموږ د نن ورځې لیکچر. کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې موږ سره د کمنټ له لارې شریکې کړئ. تر بیا.